ما دا هم غوښتل چې له تاسو څخه یو پوښتنه وکړم چې تل مې غوښتل چې پرې پوه شم. هغه د ډاروین ارتقا تیوري ده. زه پوهیږم چې په دې موضوع ډېر اختلافات شتون لري، خو تاسو ولې د ډاروین په ارتقا تیوري باور نه لرئ؟ که دا منئ چې انسان په مستقیم ډول ځمکې ته راغلی، نو دا د شادیانو یا د بیزوګانو کیسه ټوله څه ده؟ هغه څه چې ثابت کړي یې دي چې انسان له شادیانو څخه پیدا شوی، ایا تاسو ورسره موافق یئ؟ د ورور رښتینې پوښتنه ده. بخښنه غواړم، کومه ستونزه نشته. دوه پوښتنې دي. ایا تاسو د ډاروین په تیوري باور لرئ؟ ساینس ثابته کړې چې انسانان له شادیانو څخه وده کړي. ایا تاسو په دې باور لرئ چې پاتې انسانان ځای پر ځای شوي؟ او دویم پوښتنه، ستاسو پوښتنه کې یو ناسمي ده. ستاسو پوښتنه کې د سموالي دپاره ساینس دا نه ده ثابته کړې چې انسان ټول له شادي څخه دی. دا د ډاروین تیوري ده، نه د ډاروین حقیقت. نن ورځ د ځمکې پر مخ هیڅ داسې کتاب نشته چې ووایي چې ارتقا حقیقت دی. دا تیوري ده، د انسانانو د اصل حقیقت نه. دا تیوري ده. او ستاسو د معلوماتو لپاره که تاسو د هغه کتاب ولولئ د انواعو د اصل په اړه، هغه د په کښتۍ کې چې ایم اس بیګل نومیده لیکلي دي. هغه ځي یو ټاپو ته چې کلوټروپس نومیده، او هلته ویني چې مرغان په سوریو کې خوراک کوي. د هغه سوریو په وجه چې دوی ترې خوراک کوو، د مرغانو مخو کې لنډې او اوږدې شوې وې. د همدې مشاهدې په بنیاد هغه د طبیعي انتخاب تیوري وړاندې کړه. هغه په 1861 کې خپل ملګري توماس تامسن ته یو لیک لیکي چې زه د ارتقا تیوري لپاره هیڅ ثبوت نه لرم، خو دا ځکه چې دا ماته په ځوابونو ورکولو کې مرسته کوي. د جنین پوهنې او د جنیټیک لپاره همدا لامل دی چې زه وړاندې کوم. ما په هیڅ ثبوت نه درلود. پوهیږئ، په ښوونځي کې به موږ د ټوکو لپاره ویل که ته د ډاروین په وخت کې وې، نو اوس به ډاروین حق ثابت شوی وی. ما به خپل ملګرو ته ویل چې ته شادي، ته بیزو یې. ځینې شیان چې ډاروین ویلي، لکه ژوند د اوبو څخه پیل شوی، زه ورسره موافق یم. ځکه قرآن دا وایي په سورت انبیا کې موږ هر ژوندی شی له اوبو پیدا کړی. زه په دې باور لرم، خو دا ویل چې موږ د یو شکل څخه په بل شکل کې بدل شو، دا یو فرضیه ده. د مالیکولر بایولوژیستانو په وینا هغې ویلي چې داسې بې ځایه خیالات کول دي چې وایو چې موږ له شادیانو څخه پیدا شوي یو. که دا رښتیا وای، نن به موږ د بیزو او انسان ترمنځ یو څوک موندلی وای. دا یوازې په افسانو کې موندلی کېږي. ته د نړۍ په هیڅ ځای کې بیزو په شکل انسان نشي موندلی. ای ته موندلی شي؟ نو ته څه فکر کوې چې ارتقا اوس ودرېدلې ده؟ دا یوه فرضیه ده، او نن سبا ډېر ساینسپوهان ورسره مخالف دي. دلته یوازې یوه ډېره کمه فیصدي ده چې په دې باور لري، خو د ساینسپوهانو اکثریت د ډاروین تیوري رد کړې ده. زه داسې محسوسوم چې ستاسو ساینسي معلومات دا نوی نه دی، ډېر پخوانی دی. د دې په اړه نه، صبر وکړه. سمه ده، ته له ما پوښتنه کوې او زه ځواب در کوم. بیا باید نور ته هم چانس ورکړو. موږ له د مخه 15-16 پوښتنې لرو. بس سرتېری ده هم ده. ما فکر کوو تاسو ته به خوند درکوي. د نور غیر مسلمو تر څنګ سرتېری، که نور ټول غیر مسلم خبرې ختمې شي، بیا تاسو ته راځم. نو موږ څه درک کړل چې دا د ډاروین تیوري سمه نه ده. وروره، په ساینس کې ستاسې معلومات کمزوری دی. موږ وایو چې آدم او حوا لومړی انسانان دي. دا هغه څه دي چې قرآن یې وایي.